دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی تلاوت کوي او تلاوت په دوران کې سجده راشي دا سجده لازم ده یو سوال دا دی او دویمه دا چې کله زه د قرآن تلاوت کوم زه په ګاډي کې یم نو په اشارې سره سجده کیدی شي دغه ټیم کې او که نه دوه مسلې دي اولنۍ د سجده تلاوت په ټیم کې سجده کول دا خو مشروع ده یعنی قرآن او حدیث نه دا مسله ثابته ده خو صرف د علماو اختلاف دی چې دا واجب ده او که سنت دی راجح قول چې کوم د جمهور العلماء دی د اکثر علماو هغه دا دی چې دا سجده د تلاوت په دوران کې دا واجب نه ده دا سنت ده یعنی که څوک یې پرېږدي نو ګناهګارېږي نه په هغې دلیل دی اولنی دلیل هغه دا دی زید بن ثابت رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ما وی یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د سورة النجم تلاوت کو او د سورة النجم په آخره کې څه راځي سجده راځي فلم يسجد فيها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجده ونه کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجده ونه کړه دلیل په څه باندې دی چې واجب نه ده که واجب وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا یې کوله بیا یې نه پرېښوده دویم دلیل دا په صحیح بخاري کې دی دا روایت ربيعه ابن عبد الله التیمی وی عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د جمعې د خطبې په دوران کې سورة النحل تلاوت کو په منبر باندې ولاړو او سورة النحل وی نو د منځ کې د سجدې آیت راغی نزل فسجد وسجد الناس نو د منبر نه راکوشو سجدې ولګوله او خلکو هم سجده ولګوله حتى إذا كانت الجمعة القابلة بيش بلا روانة جمعة رالا ومدقى السورة ودقى زي بياوي او دا سجدي دا زي چکل را ورسيدو نو سجده ونکړه او دیوی اے خلکو من چې کله د تلاوت په دوران کې په دې آیت تیر شو چې پای کې سجده ای فمن سجد فقد اصاب کسا چا سجده ولګوله ډېر ښه کار یې وکړو ومن لم يسجد فلا اثم عليه او که چا سجده ونه لګوله نو ګناه پرې نشته او وی دی وی ولم يسجد عمر رضی الله عنه وی په دغه جمعه کې عمر رضی الله عنه سجده ونه کړه دلیل د څه دی چې لازم نه ده که لازم وي نو بیا داسې کوله لکه څنګه چې تېر شوي جمعه کړې وه خو سجده یې ونه لګوله او دا نور چې ناست ده ټول صحابه کرام او پوهه تابعین او مشران ناست او چا پرې رد ونه کړو چې نه پیغمبر خو ویلی چې لازم دي ځکه چې هغوی خو په دې کې چا سره ګزاره نه کوله همدقه امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله دا خبره وکړه چې دا مهرونه زیات مه ورکوئ او د هغې دپاره حد مقرره نو یو بوډۍ راپاڅېده او دا وی امیر المؤمنین وی ته خو دا وې خو الله خو قرآن کې د خزانې ذکر کړی دی الله وی که تاسو یو زنانه له خزانه ورکوئ په مهر کې نو ته څنګه دا وی چې حد وله کېدو او ډېر نه یو سړي طاقت ته یې ورکوي دي نو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه د ټولو خلکو مخکې دا وی بوډۍ صحیح وی او امیر المؤمنین په خطا دی نو هغو کې دا نه و چې یاره ګزاره به وکړو نه چې کومه مسله به نه وه بیا به یې وی دا داسې نه ده خو د ټولو په مخ کې عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره وکړه معنی ده چې د ټولو په دې خبره څه دی اتفاق دی دا مسله داسې ده نو دې نه ده ثابته شوه چې سجدې تلاوت واجب نه ده خو مضبوط سنت دی پرېښودی نه دي په کار کول یې په کار دی او که څوک یې پرېږدي نو ګناهګارېږي نه دویم سوال دا دی چې یو سړی ګاډي کې ناست دی یا جهاز کې دی یا په بله څه سورلۍ باندې سور دی او تلاوت کې ومنځ کې سجدې آیت راغی نو دی په دغه ټیم کې سجده په اشارې سره کولی شي هغه داسې چې دی دا سر ټیټ کړي او دا ملا ورسره لږه راټیټه کړي په ناسته باندې دې کې څه حرج نشته لکه څنګه چې نفلي مونځ یو سړی کوي په ناسته نفلي مونځ چې چا د ودرېدو طاقت ومي بیا هم په ناسته کولی شي او دا سجده ده
او بل دا چې واجب نه ده، نو دلته هم انسان او بیا خو دا سړی معذور دی، په ګاډي کې ناست دی، په سورلۍ باندې دی، نو دلته هم په اشارې سره دا سجده کولی شي. دې ته ایما وایي په عربۍ کې.